د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د دستاربندۍ په یو مراسم کې ویلي د اسلامي امارت سیاسي او اقتصادي اړیکې مخ په پراخېدو دي او یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره ښه مناسبات لري. مولوي عبدالکبیر له کوربه هیوادونو هم غوښتي افغان کډوال دي جبري ایستلو ته اړ نه کړي او هغوی ته د داوطلبانه راستنېدو زمینه دې برابره کړي. د اسلامي امارت سیاسي او اقتصادي اړیکې د پراختیا په حال کې دي او یو شمېر هیوادونه د افغانستان حکومت سره ښه مناسبات لري. کوربه هیوادونه افغان کډوال دي ایستلو ته اړ نه کړي او هغو ته اجازه ورکړي ترڅو په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شي. در شرایط کنونی هضم اولتر برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی افغانستان گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای جهان مهم و حیاتی است، به خاطر که ما اگر تعاملات و گسترش روابط با جامعه جهانی نداشته باشیم د انزوا میریم. یو شمېر کارپوهان هم په اوسني شرایطو کې له هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه بولي او ټینګار کوي چې له هیوادونو سره مثبت تعامل په هیواد کې د بهرنیو پانګونو د زمینې برابرېدل دي. تامین روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف طبیعی است که به نفع افغانستان است. به خاطر گسترش روابط میشه که سرمایه گذاران خارجی در اینجا سرمایه گذاری کنند، در پروژه‌های مختلف و به مردم کار پیدا شه. حکومت فعلی افغانستان به کرات به جهان اعلام کرده که مبنای حکومتداری ما اقتصاد محور، عدم مداخله در امور کشورهای منطقه و فرامنطقوی و امنیت هست. امیدوار هستم همین روند ادامه پیدا بکنه، چرا که افغانستان دهه‌ها میشه که در بحران بوده و در 3 سال گذشته که بحران‌ها ختم شده برای ما مهمترین اصل این هست که خودکفایی اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. دغه څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اسلامي امارت په کاراتو ویلي بهرنی اقتصاد محور سیاست تر لاس لاندې لري او د متقابله درناوي او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی.